عقبه بن ابي معيط دار پیغمبر علیه الصلاه والسلام خواله کې نستو ایسته په دې وخت کې څه خبرې دا غنس دکړي یاد کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ لاغه لاړې ورته کړي نعوذ بالله من ذلك دا دې قمقل خلق و جهل قمقلتوب دبل چانه ډیر سر پښکاری کېدل موږ تاسو الله عز وجل حق نه کړی دي لعلكم تعقلون ان في حالي ما تصدر خلقنا ما قبل وجود دري خبره ته سړیو کې جذبه کې را شوخه او هغه او دغه الله عز وجل فرمایي فتبينوا تحقيق وکړي یو مسلې درې پیغمبر علیه السلام په وړاندې الله لري وټکړي ابو لهب هغه دومره سخت مقابله کول او دومره سختي چې په تیګو باندې مشته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم انته یې کې روان دي او د سره تیګي هغه خلکو راوي چې ايها الناس قولوا لا اله الا الله اې د سره تیګي دا ور باندې ولي داغه بدن وینه روان د پڼې تیډه کړي طارق بن عامر ابن کثیر وروي ذکر کړی دی پښتنه موږ چې دا نوجوان څوک دی او دا بوډا څوک دی وې نوجوان چې محمد دی وراره دی او دا بل کاکا دی تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا مخکې چې موږ ویلي وې محمد الله دې برباد کړه تم دې خبرې لمنګ راځه وکړو چې یو الله یو الله یو الله یاد وای د سخت مقابله شروع کړه د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د لوريانې وي د انګورګانې وي نو زور الته ورکو متصل زامنو لوي د لوريانې ور طلاق کوي خزي مطلق کوي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو بل تکلیف ورسېدو خزر د ام جمیل دا ډېره خطرناکه سرسخت دښمنی شروع کړه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د لار ربه کاته چې په کومه لار باندې جی اغزه به راجمه کړو دا به ورته د لار کې ورغورځول چې سبا رسول الله صلی الله علیه وسلم د لار راځي ما خام په لار باندې راځي پرې چې د اغزه پرې خپل کې ماچ او کله کله بشراغي نو الله عز وجل دې خلق مبارک آیاتونه نازل کړ چې تبت یدا سوره لهب ورته نازل کړي لا سوره ابو لهب برباد دی او خپل برباد دی نه مال پیدا ورکړو نه بچو پیدا ورکړه ور به ورځي د اخیزه بخیله د غرنه په خپل لرګي راوړي هارون د پیغمبر په مقابل کې چندو کې شوي الله عز وجل دې په غاړه کې پړې واچي دغه نه ایسته به د مردار شو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په سراله سوره لهب چې کله نازل تیږي راخصو چې دا پیو وجنم د ابوبکر ال تناستو ورته چې شو هغه شنه چې څنګه بارکه هغه صورت راوړې دی نازل کړي دی الله عز وجل ایسته پټ کړه سترګې د پتره باندې چلاته بندې کړي ذکر سترګو بندول ولا ذات رب العالمین دی اثر خو اغا چوي ابراهيم عليه السلام مور ورغورځو چا وساتل الله عز وجل وساتل ورته چې ګوره وینه وجه دی خنه ګرماینا امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې وجه کې دشمنانو زب سي ما بشراله و ایت کرسی می ویلي ایت کرسی 50 کلمات ترې ال کلمه کې 50 برکات دي 2.5 زره برکات دي په ایت کرسی کې د حفاظت وعده پکې شوی دا څوک چې دا وایي پیغمبر فرمایي دا سړی مړ شو د دوه د جنت مابین کې فرق فقط دا معنی سر مرګ دی چې مړ کېدل او ډایرک جنت لا ورتل دې فضایل به ان شاء الله به کله ذکر کولوي آیات دي سید آیات دي امتیازات سری کمالات سری وې دشمنان کړه پر تجیر راځي وي است الله عز وجل عزت وساتلم نو دې به ویل چې مزممن یو سپک سړی زمون علاقه لراغله دین موږ نه وانه صحابه کرام ودا خبر وکړه چې یا رسول الله داخله تعالی مزمم وای وې مزمم بچو کینو زه محمد استایل شوی الله عز وجل کله کله د خپل دوستانو د نمونه د ظالمانو د جبونه سات داغه بنوم یو رقم ته ایسه دشمن په دې جواب باندې بل رقم وروا ورځي داغه بنوم په یو کې پیټ باندې تخلص به یو رقم ته دی په بل رقم والی داغه اسم کونیا به یو رقم ته دی په بل رقم ته والی په دې وخت کې دا لاړه ابو بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا خزر اغلی استاد وال د پر الله عز وجل عزت وساتلم